دا روژه چې چا ونیوله رب العالمین یو کال تیر شوي مخکې ټول ګناهونه ورته معاف کړي. زموږ د مدرسې نه شیخ صاحب محمد شاه په دې باندې یو بروشر هم چاپ کړی دی او دی ویلي د محرم روژه د رسول الله سنت دی، نو د حسین د شهادت د وجې نه موږ نشو. نور پکې دا نه ذکر کوو چې په دې محرم کې کوم کارونه شوي څنګه شوي دي. ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې شیعهګانو د خپل جرم د پټوالي دپاره خپل ځانونه ووهل، چغې ووالې، ماتمونه یې شروع کړه، فدای حسین، قربان حسین، هغه چغې او دغه چغې شروع کړې. دې وجې نه په دې وخت کې د دوی سره په یو کار کې ځان شریکول نه دي پکاره. امام ابو داود کتاب اللباس کې حدیث ذکر کړی دی، محمد رسول الله فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې چا سره ځان مشابه کېده د هماغه ګروپ نه په ورځ قیامت الله حسابوي. نو دا روژه موږ د حسین د شهادت د وجې نه نیسو، دا روژه موږ او تاسو چې نیسو د محمد رسول الله د سنت د وجې نه نیسو. حسین چا شهید کې دي شیعهګانو، چا شهید کې د روافضو د خپل جرم د پټوالي دپاره په ساده لوحه مسلمانانو کې دغه خبرې ورته نه کړې چې دا خو یزید وژلی. حالکه یزید ولی الله د اخرې خبره کوم، ځکه په الله ایمان لري، شکر د قرآن او سنت برابر، د الله دپاره جوړه کولو دشمني رب العالمین کولو. کله به چې چا ولدو سړي له به الله را یاد شو، الله رب العزت له ځان نږدې کولو، د فتنې له ځانه ځان لرې کولو، سابق الی الخیر په دین باندې غصه کېدلو، عمل یې پټ کولو. معاویه رضی الله عنه ورته دعاګانې کړې وي، امیر المؤمنین لقب یې ګټلی و، 4 کاله خطبه ورکړې وه او ډېر عجیب عجیب وصیتونه یې ذکر کړي وه. امیر د حج پاتې شوی و، امیر د جهاد پاتې شوی و، یو طرف ضحاک ابن قیس او بل طرف دا، او د محمد رسول الله د احادیث نه معلومیږي چې دا جنتی دی رحمه الله. لیکن شیعهګانو غلط کارونه وکړه، په سني وی دا خو یزید وژلی. یزید حالانکه یو میاشت وړاندې و، په دې وخت کې څنګه هغه راغلی ووژله؟ نه جاز و نه ټانګ نه بل نه بله. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ښه کارونه هم د هر چا نه صادرېږي او بد هم ارمان چې انتقام یې اخیستی وي، خو په دې وخت کې دا نن روژه او سبا یا سبا مرکزي روژه او بل سبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د وجې نه موږ نسو چې یو کال تېر شوي ګناهونه په دې باندې الله عز وجل انسان له معاف کوي. رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي، او الله عز وجل دې موږ تاسو د صحابه کرامو صحیح تابعداري او د قشن دغې محبت را نصیب کړي.